علاوه د ځینې ځنګلي ځناورو مسکن د نخترونو او نورو ونو بوټو نه ډک د څاروو دپاره ویړیا ګیاګانې او د آبادۍ د کار دپاره د ښو ښو ګټو نه ډک دی. د یوناني بودشاهۍ او هندوشاهۍ د تهذیبونو امین دی. د کمرشل او زرعي ملکیتونو په زور نیولو سره د ملکیتونو مالکانو ته په کروڑونو نقصان وشو. د شاملات او غرق قبضه کولو په وجه د ټول کلي معیشت په ټپو کېناست. په سوونو خلک چې د هغوی خوړل څښل د غر سره تړلي وو هغه صفر سره میلاو شول. د غره په لمن کې د ګډو بیزو لوی لوی جاړۍ وې ختمې شوې، ویړیا ورشوګانې وې ختمې شوې او دې سره په سمیلا کلي کې د څاروو د ساتنې کاروبار صفر کې ضرب وخوړ چې یو وخت کې د سمیلا د ولس د آمدن یوه لویه ذریعه وه. دې سره د ګټو ایستلو او لرګو تجارت ختم شو او هغه خلک چې یو وخت کې د دې غر له کبله خاص د خالو په سوال کولو مجبور شول او د دې مشاهده ما په خپله دلته په دې بازار کې کړې ده. پوجي اداره د دغه کمرشل کالج نه د پیسونو په مد کې د لکونو روپو ګټلو نه علاوه دغلته د لایو سټاک تجارت له هم دوام ورکړی دی او په کروڑونو روپۍ آمدن ترېنه حاصلوي. د غر لرګي او ګیاګانې خرڅوي. پوکراج کاڼی چې د زمرود نه هم څو چنده زیات ګران او قیمتي دی د دې نه مالامال د کړمار غر د دوی په قبضه کې دی.